شاکره جی دا جی وایا ویم هغه چوغه مو نشو غواړي ښه اوسه پورې چې رانه ده نو دا جی ګوله ته راپسې په سره غرمه راشي نو چې راپسې څوک راوړي چېرې به څوک راوړي څوک په دې لېږلو نیکانو پسې که نه نو دا جی ګوله زمونږ نیکان خو هغه د خنزیرانو نه سیوا دي پوه شوې دومره شومان دي دومره چې نه راپسې راځي نه چې رالیږي نه ښه نه بد یم شاکره کو په دشمنۍ نوم اورېدلې که نه نو تا به اوس کتلې به چې چېرې څه ته وایي او روټې څه ته وایي یاره دا جی ګوله خو موږ دې هم په غولو اړولي په دښمنۍ دې اړولي او کار مو راپسې سم نه کوي چیغې مه وهئ د ګورې په څادر کې پټ رالم دا دي ګوله دا ټیکار دی که نه اوهو پټه مې راړه داسې سوي شي ته ورته وګوره په دې چیچړو لاسونو باندې ته داسې سکورې وې نو دا اوس مونږ سره نه ښایي که نه یم بچي خفه کېږه مه چې د چا مشر ژوندي وي نو دوا کوه دوا یم بچي سپینه غلی ګرځه او وای دا دې ګوره مونږ دې په دښمنۍ اړولي وو نو ما تا ته وی ځان سره د خاورو تېل خو نه یې راوړي څه پکې تېله مې ورکول که نه اخر ګو دا ډډه ډومه کټورو دي نو ته به کې دا ما بېګا چې کوم دی نو پاک کړی ته دغه مه کوه دس به دغه پلار هم کوي اوهو نو څوک هم زه خو ګوره دا کار دی نیم هغه بل هم تللی دی او هلته شملو پسې مې مور ولېږه او شملې به راوړي یم دا خبرې پیدا داسې کار کوو زو ملک پسې د میخې غل خو پیدا شوی دی که نه دا ته وی او که نه وي داسې وې او نو داسې کار کوو چې ملک پسې ځو چې دا کاتا واره کړو بټه زه دا کار ختم کا تا پکې اوس سکور هم راغېستی زبردست هلته یې کېنه. د میخو په لانجو واړولو پلاره بس خدای دې بیخ او بنیاد ته دښمني وباسي هلته کښېنه به ځای ته راځم خو شابه یو ډز مې وکړو نو راغی ډز به بیا ټول هر څه په تا باندې غا ما به نه چرمې ما ته معلومې بچي ما ته معلومې خو بس هلته کښېنه که نه او که نه ګورې شابه درمه څوک هم دا ځمکه ټیله نیسم نه بچې بس پریم درې روزګار ته مکو چې په بله لانجه یې واړم د تعلیم دویه تا د معلوم نیم یعنې په دوو لانجو کې خو مې سر دی که نه یو خو د ډیران لانجه ده هغه لا واره شوې نه ده بل خو د میخې قیصه ده زه خو اریان دیم چې کېږي بس خاطر دې سوري ته کښېنم زم سار راساره نه کومه شی چې څوک د باندې ډزو کې خطا کې دقه خو ویم که نه چې ګوره که نه داسې او ځه ځه کښېنه شابه شاکره بچې پاسې وګوره شابه بچي د ډیران نه راته لوی فساد جوړ شي خو اوس مې د خدای پاک اوراره راولي که نه چې دا مسله حل کړو ځکه چې په هسپتال کې مې په تا باندې بلا پیسې لګېدلي دي او د ډیران پیسې مې پاتې دي ویم دا جي داسې خو یې نه پرېږدم ویم د دې ډیران نه راته غټ مصیبت جوړ شو د خلکو نه په لار نشم تللی په لاره پیغورونه راته کوي او بل زما عزت ته د کپړې را راشنولي دي زما یې دومره بېعزتي کړې ده دا خو ورته نه پرېږدم بل په هسپتال کې چې کوم دی په ما څومره پیسې ولګېدې د دنیا پیسې د باندې لګېدلي ته راشه بچي دلته کښېنه یو الله به خیر کړي زه یم که نه زه خو لا ژوندی یم مړ نه یم داسې به یې نه پرېږدې 20 ورځې مې په هسپتال کې تېرې کړې او د دې پیسې به هم تللی او د ډیران به هم تللی الله به خیر کړي انشاءالله بېغمه شغه دا دې وراره مې په خیر بچي یو چې د عزت وکړه یو تلې بچو د کې عزت کم ځای کې و غلي کښېنه هغه وخت کې ستا غیرت کم ځای کې چې په دې ځمکه یې راښکلې ترو اوس ورکوله جواب که نه یو ترو زه په دې ویښته خو دې لکه د اجلاګانو پېښې دي یو جواب نه شي ورکولی اوس ماردلی مې یو ها ویم ترو زما دا خبره واوره په دې کولو غوږونو وایه کولو دي بلکل کولو دي ها زه په دې خفه نه یم چې دې وایي خفه په دې یم چې د غوا او د میخې نظامې لکو چې تاسو پټې کړي دي ولې مونږ چېرته ولې سوداګري وو غلي یو بچي مونږ غوا نه ده پټه کړې ښه که نه دا غوا ده او که میښه ده دا چې هر چا پټه کړې ده دی مونږ سره ظلم کړی دی او دی په مونږ باندې دعوه کړې ده یو نه دروغ وایي دا اوس واوره زما خبره هغه د خو مې صرف وال کړي دې ځل به صرف ډزې خلک وایي شاهد خان او د جهانګیر فلم لګېدلی خو دا به سور حقیقت وي او یو غرب به شروع وي اوس داسې کار دی یو چې د دې مسلې نه به جوړېږي څه یو هلک هم د هسپتال نه راغې د دنیا پیسې پرې لګېدلي دي یو او 15 روپۍ چې کوم دي هغې ته ډېران هم پاتې دي یو ها د ده پیسې به هم چلم د هسپتال به هم چلم د او د بېعزتۍ دې بېعزتۍ تپوس به چې کوم زما د ترکه عزت نه و هم د هغې عزت تپوس به عزتۍ تپوس به تیجي کېږي خبر ولا نه یې غواړې او کښېنه زما یو خبره جوړم داس کښېنه اوس به دې کښېنه کونډې کښېنه ماته وراوړي. مړه کاکا ته ووایه. دا ټوکې راغونډې که شاته صرف چغې وې هو نه مخکې ده په مخه پولیسه راغښتي کړي دي یو چپ هو بېعزتي یې راله کړې دی خلکو نه په لار نشم تللی ها چې ستا عزت وکړه هغه وخت کې کوم ځای کې وې ګډې وړې به یا ګډې زه وایم او وډې هم زه وایم چپ وراره ترو ورځو هلته او دا قصه هلته جوړو
پیسه به هلته جوړوو خو ګورې ما سره د پیسو غم دی ښه که نه عزت خو مې مسیم بس تاسو ولاړو یو بېغمه شه دا پیسې او دا عزت به په یو ځای لو تمانچه راړم راولې ځه ورشه مخکې شه مړه پرېږده وه بړه دا تماچې بچیه یو موږ د روغه راولو ته چې کوم دی بیا تماچې وماچې رالې یو دا دښمني به د پلار سره ته وځئ یو دویم شاه ګوليه ټول عمر دې بدماشي وکړه خو چاته دې پکې سم ونه ویله او دا تا ته څه جوړه کړه که نه په ډېران کې د له سر مات نه کوي د ځان بدل خو نه شي اخیستی یو دا خو زما د وراره تکړه دی یو چې را سره روان دی یو ما چې به کس دا شونو د لاسه که نه او داسې مې اوچت کړو که نه او داسې به مې وویسته یو سړي ځای به مې جوړ کړو ته اوس ما ته خبره کوې پاڅه ما ته تکړه مړه هلته چې ورشو که نه چا ته تکړه دی یو هلته ګورې غوزاره غویمه غونده کې ملک نه دی زمونږ خلاف بیا کیس کړي او درېیم ته وکړي د میښې قسم پاتې ده ویم شاه ګوليه څنګه به پې ګزار نه کوم په ما په هسپتال کې یوه ورځ ده لکه د کلونو تېره ده دې ته خو ما انتظار کوو زما ورتګ او د غاښونو به مې ولمات عیشه ته خو کله کټ کې اسې هلته فروت وي نرسانو ته به دې کتل نه سړیه هو تا خو د پېژنم ژر به ورغې یو پېره وایي کوم هغه سړي شته نه والوي دې وایي نه هغه باجي راولې یو طرف ته باجي یو بل طرف ته په نظر کې تور والي زه چې زه تم تشې خبرې راځه خیال کوه ګزار نه کې ګورې ښه که نه هر څه به ستا وخوري یو هلته به ګورو د قانون ګزاره مطابق وکړه ته ما هلته په مینځ به نه کړو ته بیا وګورې جی ملک صاحب نن ډیره زیاته خوشامدي نه کوي زما نه ملک صاحب ما وی راشه نن درې ملک سلام لورشه ملک صاحب د بلې نه خبرو ما وایم هغه خان تحصیل کاکا ډیرانه بل چا خرڅ کړی نو نو د هغې دا هم داسې ښکاري جوړ په ما کېږي او بلې خبره تا کوم قربانۍ له میخه راوسته وایي خواره غوندې کې میخه وه اتې چا پټه کړې ده د هغې هم راته راسې اندازه لږې جوړ په ما باندې ګوتې ږدي نه مې زه ملک صاحب ته وایم چې ملک صاحب ور زما پکې ډېر خاطرو کې جي دا چغرې سترګې دې نیولې دي تا ته ما نه وي چې په غلطو محفلو کې مه کښېنه هسې بېسه چې اوس خلک څه پټوي هم په تا باندې بیراړي ولې کښېناستې داسې محفلو کې نو ملک صاحب څو کمرو زما هسې کاغذونه خراب شوي دي ګینه خدای شته کو زه غلط کار کوم ملک صاحب ما ټول عمر ستا تالې سټلې دي نو زه به څنګه غلط کار وکړم ملک صاحب نو بس بیا ټیک شوه که نه چې غل نه نو مه راپوه څنګه مه راپوه دا کو غلی او کو نو څوک د باندې دا وکړي بیا په خپله لکه د سولر د پکې رپي مړه الله دې خیر کړي ته هېڅ پروا مه ساته او که چېرې غلا ده کې راووته نو ور بیا ملک سلطان د چا پروا نه ساتي ښه ملک صاحب اوس یو تپوس ته نه کوم وایه ته غلی نه نو چې غل نه نو ستا نوکران به څنګه غلی شي ملک صاحب یار خیر که نه خو تا هم ډېر غلط ځایونو کې ناسته پاسته کړې ده په تا باندې زما سې لږ شک شته نه ملک صاحب خفه کېږه مه تا هم ټول عمر چې کم دی نو کله کله د رشوت دپاره ډېرې غلطې فیصلې کړي دي او بل چې سندګلې صاحب هغوی یې راوسته او تا په خپل حجره کې حلال کړو نو دا خو هم څه تیاره رڼا پکې راته ښکارېده باسه باسه خدای دې دا ټیټم لار وکړه ته اوس ما غلی صاحب هغه نیکه خو را روان بلکې یاد وټونه دي دا خلک ډېر هوښیار دي ما له هغوی راوسته چې یاره ملک صاحب دا به کیلو کیلو خلکو له ورکې او دا به پکې چې د پلاني کس راوستی دی هغه خپل غرض دپاره راوستی دی ښه ملک څه دومره اوږد تګې نه دی او یو خبره مې یاد ساته یو ما سره ور ډېر ازادي نه کوي ښه نو ملک صاحب چې سپینه خبره کوم نو بیا ستا هم بدې شم په خدای باور وکړه پاکه خبره ده څوک نشي کولی دی باسه دا څه سپینه خبره ته ماته کوې زما په ځای کې ولاړې ډېر په ادبو سره به لاړې دا بېله خبره چې ما ته تا له زړه درکړو نو هغې خو دا مطلب نه شي چې ته ما ته اوتې بوتې وې خدا ملک صاحب بوته خو نه یم خو ورې خو دا سړي د پسې رال نو زما پکې دا سر خیر وغواړم ملک صاحب ما تا ته وایي چې ته غل نه چې هېڅ پروا ونه ښه ده، کړې صحیح. الله به خیر کړي دی خو راځه پلار مه جوړېږه دلته کښېنه خدا ملک صاحب زه به ورشم ستاسو هغه په ارامۍ غوا پرون روز نه ده هغې ته به لکه بوتاو کړم جي زه ورشه صحیح ده ورشه څه شرم دی خو بس زه هم ګورم نه او شرمونه به ځان سره کښېنوم او ازادي به ورسره کوم بیا دا کالي ولا مني تماچه ته لیدلې لیدلې به دې ما په سوشل میډیا باندې کار کوم څه شي کې په پني پروګرامونو کې خاکی کې حاکي کوم او داسې مخته ګوره دا ډرامې جوړې کړي که کېنه خدای دې د اسخا داړې میرا دې که نو چې زه پکې کار نه کوم نو څوک به پکې کار کوي
عایشه ته خو لا ته یو دوه نورې دې پټې وي شرموله خو یې جوړ کړي دي څوک یې ګوري نه او خاطر کوي خفه کېږه مه هغې د پي ټي وي نه راشړلې دي اوس موږ ته پاتې ده موږ ته یا ما کهانې کتلي ترو نه د کهانې سر یو نه ویښه او کلي یې چې څه کوي دا هغه غل یو چې په مونږ یې ډیران خاص کړی وو چا را باندې خرڅ کړی دی؟ تا را باندې خاص کړی وي ما- یو ته وي او یو تاسو یو تو سانډا بل یو په قدر کښېنه چغې مه وهې خرېدلې چې و که نه زه هغه ډېران په غاړه نشې ته ناستم او ډېران د باندې هغې تور میلو خرڅ کړی دی دروغ وې څوک دروغ وایي پیسې تا له ما په دې لاس باندې درکړي دي د قانون مطابق ترو ما دې په خبره ویښې مې تا ته دا د ایران کتا خرڅ کړي نو فساد جړ ټوله لوبه چا شروع کړې اوس به دې راکاږم او دلته به دې نیموم خبره سبا کوه صفا خبره ته کوم خو د ګریوان نه مې دا ګوتو باسه ایو مې ویشتیو داسې کار و چې زه دغه ډېران په غاړه ناستم ما نشه کوله ها او دغه وخت کې یو تور شان هلک راغی ګیره برې طرزې پاخ ریلی و تیار سوځېدلې طبقې او ډېران پې هغه خرڅ کړي او پیسې صرف ما له راکړې ما وشمرلې او هغه مې واپس یا الله ورکړې توبه دا چې پات دی وایه دروغ وې ما په دې خپلو سترګو نه زما د پلار پیسې وشمارې دروغ سره وې یاره کنه خدای مسلمانو ته خو ته اوس هم یم چې ما صرف پیسې شمارلې دي او هغه له مې ورکړې صرف یې ته درېمګړې شوې خله په واک کټینالي تا بیا نشه کړې هغه نه ته د نشې په زور باندې لګیایي پیسې روباسه پیسې پرېږدو نه والله چې ستا نه وباسم. که ته دومره نه وي ها؟ دله ورکړه یو سفیړه چاله څه دومره ګران کار خو نه دی ولې دراسه سکنر یو لته ورکړه ولې وایي ځکه ته نه یې تېره وغورځوه څوک انا وای دومره ګران کار خو نه دی دا دې ولي وو تا راته ویلو اوس به دې بدل نه ده تباہ و برباد کر نو خو تا راته وی که نه ملک لغا ملک لغا ملک نه مکې چې تباہ و برباد شي نه نه مړه دا خبره نه ده یار دا ته یو څو سپک ډک دي کله ډېران لاندې او ډېران باندې د هغوی نه تنګ شوم نو دلته د خپلو پټو ته ووتم چې لږ ذهني سکون راته میلو شي مړه بس غلطۍ مې کړې چې دې خلکو نه ما ووټ اخیستې دی ډېر غټ غلطۍ مې کړې ټول ملکانان ته وایي چې ګوهر یې ځان دې سپک ډک کړه او داسې سپکو خلکو په کلي کې دې ځان پاس کړه نو اوس خو به دې د غاړې ږدې نو ښه زه داسې چلې ته کښېنه او زه دارې درلم ښه بېغم اوسه ځه ټیک شو ټیک شو یک سما وکړه مونږ خپله پیسه لرو یو وي یاره زه ستاسو نه کښېنې ما ودرېږې ځکه چې تاسو بس پرېږده لاس پرېږده بخیر وکړه لرې که مړه تاسو خو زه ذلیله کړم ایا زوی مکه شادوګانو خو چې ګورم نه هر وخت به راغاتی بیا څه چل دی بسه خبره په ناسته کوو نه، په بسه. ناسته به یو نه ته ناست خلک ډېر خلک ها بیا څه چل دی شل دا دی که نه زما دا تره خو وفېږنې ډېره دا ښه مې دی. د دې تره زوی دی دې دیم پېژنم نو په تار کې ورځې تېرېږي پنځه څلوېښت روپۍ په دې ولګېږي د پاسه یې د میخې الزام هم ولګوو نو آخر ته څه شي چې ته را فیصله نه شي کولی هېڅ چغې مه وه ډیبي په شان دا راوتې خولې دې نیولې ده خبره وګوره ډېر دلته په پوټ پوټ ماته لګیا کېږي نه ښه داسې سپکو ټوټو سره زه خبره هم نه کوم ته ماته ده ووایه جی. ټول غلطي خو تا شروع کړو ستا څه کار و چې تا پردې ډېران دغه کو اوس خو پکې دا لانجې کونجې راځي نو د دې خو زه ذموار نه یم کېنه ملک صاحب ملک صاحب مړه تاسو ټول عمر دې غلطې فیصلې کړي دي او دا مسله به نن موږ له حل کې د قانون مطابق کارغه ډېره به خولې چینګه وینګه نه کوي حتی ته زما خیال دی سپینې ګیرې دې نیولې په کار چې تا دوی ته نصیحت کوو ته ورته راځي تیره نور او سلام ته ورکړې غلطو خبرو ملک صاحب فیصله وکړه کني زما یوه خبره دویم ټس ګورې ما ته پته ده کوس مې چېرته کې ډمامه راوستې دومره ټینګله به ورته واچې پېژنم ما داسې کار وکړې ما را دماغ مه خرابوئ لاړ به شئ او دا خپله فیصله به تاسو هغوی سره په خپلو کې زه کور ته پسې راکړې نو چې دا خپلې فیصلې مونږ په خپله کړو نو ته نیغ مولیر و چې یو دلته ناست یې نو لکه دا فیصلې مونږ په خپله وکړو نو ته د ډېرو لپاره ته مونږ ملک کړې د کلي مشرین دره کړې ده چې ته د ښځې نه ویرېږې او بار دلته کښېنې یو خبره مې پسې تاسو نه ملک صاحب بس د ښځې خبره مې څه وکړه د ګزارونه مې شروع کړه او رښتیا ګزارې کې ته نور کار دې دي خدای دې دغه چینل نه خلاص کړه رسه چینلې ما ته چې دا د عزت د پټکې کله په سر شوې دی که ها. نه په دې به زه ډېرې چینلې
ختم کما او خدای دې بیخته دغه چې نه لوباسي تاسو څه چې نه لرو چې ګورم سری شنې لوبټې به مچولي مو شرمولم او شکر دې چینل نمبر دی ته خو دې کله لاندې روانه چینل نه دی ویلا جوړ شترا شین پرتګو د ځان مسترشاکین نشم جوړولې ها چې ټوپونه بم خدای دې بیخته داسې دا فیصله هم په خپل وکړه مړه دا څه خلک دي زه شابه ملک صاحب مونږ پیسې نه لرو دا بس نه کوم دا د ډیران پیسې یو پاتې دیو هسپتال ته داخلي دوه پیسې بیلې پاتې دي او د میخي داوی را باندې لا بیل کړی دا دا لکه سره منونه په شان دی دی او دی لال بشه و پس کور ته کور ملي لیدلې الترونی سو په لاس دوان یو بل مات کې زه ملک صاحب داخله په واکه خو دا حق نه ما داخله د پسوک سمون د قانون مطابق اجا عادت را آیا نشته دا کې دا پکاو کوي تا خبره کړو دې کې شنه جوړه واچو او سر پر تو واچو او یا جوړه واخه دا ملک دا پیسې نشته کار نه او مشرانو کې سپکو سره کېره نه سپک دا پیسې نه تنه شو کولای ستاره بس کار او دا ملک صاحب دا دې سپک د خلک ما سره پلار کې دا